د افغانستان زعفران یو وار بیا نړۍ ته وښوده چې افغانستان هغه هیواد ده چې خاورې له طلا کمه نه ده. په ټوله نړۍ کې د دې خاورې زعفران خپل خوند، رنګ او خوږبي خپروي او د نړۍ انسانانو ته د افغانستان جنتي خاوره سترګو ته دروي. یو ځل بیا د افغانستان زعفرانو د بیلجیم په بروکسل ښار کې د نړیوالې ذایقې انسټیټیوټ لخوا د خوند او کیفیت په نړیوالو سیالیو کې د پرله پسې لسم کال لپاره د نړۍ لومړی مقام خپل کړ او د افغانستان نوم یې د خوراکي توکو د کیفیت او خوند په ډګر کې روښانه کړ. دا د افغان بزګرو د تندي د خولو، د افغان ښځو د ګوتو د زحمت برکت او د یوې پاکې بدیلې اقتصادي لارې ټاکنه ده چې د هیواد زعفران په نړیواله کچه شهرت پیدا کوي. د نړیوال خوند انسټیټیوټ چې له 2015 کال راهیسې د خوراکي توکو کیفیت ارزوي او له بیلابیلو هیوادونو څخه څه باندې 250 مسلکي آشپزانو او د خوند ازموینې له کارپوهانو څخه ګټه اخلي، د افغانستان زعفران د خپل پیاوړي بوی، رنګ او خوند له امله تر ایران، هاسپانیا او یونان غوره وبلل. په افغانستان کې زعفران هغه کرنیز محصول دی چې د کوکنارو پر وړاندې یو عزتمند او حلال بدیل دی. د افغانستان په هرات ولایت کې زرګونه کورنۍ د زعفرانو د کر راټولولو، پروسس او صادراتو له لارې خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د روان 1404 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له هرات ولایت څخه شاوخوا 22 ټنه زعفران د نږدې 10 میلیونو ډالرو په ارزښت امریکا، اروپا، استرالیا، کاناډا، هند او سعودي عربستان هیوادونو ته صادر شوي دي چې د اقتصادي ګټې ترڅنګ د افغانستان نوم هم روښانه کړی دی. دا پرمختګونه ښیي چې کله بزګر ته سالم بدیل، بازار موندنه برابره او باور ورکړل شي نو نشه یي کار څخه مخ اړوي او د هیواد اقتصاد ته ویاړ وربخي. زعفران د افغان فرهنګ یوه برخه هم ده. په افغانانو کې زعفراني چای د درنښت نښه او د دوستانه ناستو، کورنیو مجلسونو او د خوښیو شیبو ملګری دی. د زعفرانو خوږ بوی نړۍ ته د سولې، مینې او ګډ ژوند پیغام لري. د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان په خپل غږ کې د پیالې په نوم شعر کې زعفران داسې یادوي: ستا په ښي لاس کې ځلېدونکې پیاله ډکه له شنو چایو وه، له ژیړ بخون رنګ یې خوشبو لټېده، پکې ورګډ و زعفران د هرات، درلود یې خوند و رنگ و کیف و سرور، صفا، ښکلا، اخلاص او مینه او نور. د مناجات د عبدالله انصار، د شیرپیرې سره د غړپ کولو، د موسیدونکو اننګو له پاسه د بڼو رپ کولو، زه مخامخ درته وم تږی ولاړ، تا چې پیاله شونډو ته یوړه راته پام دې شولو، نیم غړپ دې کړی و او نیم و لا نیمګړی پاتې، زه لا ولاړ وم درته ستړی پاتې، لکه زما تنده چې ستا زړه ته درو لږدېده، په مینه په مسکا د لاس راوغځاوه، نیمه پیاله دې په ما وڅښله هم، ورک کار وشو چې وپاتې اهم، نیم جمع نیم مساوي، ترنه د مینې یو جهان جوړ شو، له ځمکې پورته تر آسمان اوږد شو، له ځمکې پورته تر آسمان اوږد شو. نن زعفران یوازې په خوړو او چای کې نه کاریږي، بلکې په عطرو، ښکلایي توکو او درملو کې ځانګړی ارزښت لري. دا هغه سره طلا ده چې لږه ځمکه نیسي، لږې اوبه غواړي او لوړ عاید لري. همدا لامل دی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 هکټاره ځمکه د زعفرانو کار ته ځانګړې شوې ده.
زعفران موږ ته دا را زده کوي چې که پر خپل تولید، خپل بزګر او خپل فرهنګ باور ولرو نو افغانستان به د نړۍ په بازارونو کې د خوند، رنګ او سولې په نوم وپېژندل شي.